د پاکستان پوځ وايي په شمالي وزیرستان کې 15 عسکر وژل شوي. د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان زوره کې د مشکوکو وسلوالو سره جګړه کې د پاکستان پوځ ویلي 15 عسکر یې وژل شوي دي او د عسکرو په ځوابي ډزو کې 4 وسلوال هم وژل شوي دي. د پوځ د مطبوعات څانګې ESPR خبريالانو سره شریک کړي شوي معلوماتو کې وویل امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې د وسلوالو خلاف د استخباراتي معلوماتو په بنیاد عملیات کول چې وسلوالو پرې ډزې شروع کړې. ESPR وویل د وسلوالو او امنیتي ځواکونو په جګړه کې 15 عسکر او 4 وسلوال ووژل شو. سرچینو وویل په دې وژل شویو کې د پوځ د کپتان عهدي او یو افسر هم شامل دی. د پاکستان پوځ په رسمي ډول په شمالي وزیرستان کې د عسکرو د وژل کېدو د تازه ریپورت په اړه څه نه دي ویلي، خو په وروستیو ورځو کې تحریک طالبان پاکستان نومې ډلې د یو شمېر حملو ذمہواري منلې ده. د دې باوجود چې د غیر قانوني ډلې د ډزبندۍ اعلان هم کړی دی او حکومت ورسره د امن مذاکرات هم شروع کړي دي. تیره میاشت د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې وسلوالو سره جګړه کې د حافظ ګل بهادر ډلې د مهم قومندان حبیب الله په ګډون د 2 ترهګرو د وژل کېدو دعوه وکړه. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.